له هغه وروسته چې پاکستان له دغه هیواده افغان مهاجر په زور ایستلو ته اړ کړل، روسه تر 300 زره زیات افغانان راستنه شوي دي. دا د کندهار ښار په ختیځ کې شورندام ته څیرمه سیمه ده او دلته هغه راستنه شوي کسان ولاړ دي چې له دې ځایه خپلو ولایتونو ته ستنیږي. دوی وایي تر هر څه لومړی سرپناه ته اړتیا لري او بیا باید د ژوند نورې اسانتیاوې ورته برابرې سي. د دوی په خبره دا مهال تر خپلو سیمو پورې د تلو لپاره د کرایې او هلته د اوسېدو وس نه لري او له بلې خوا سړه هوا هم راتلونکې ده، ځکه دوی یې اندېښمن کړي دي. زموږ سره ځینونه چې یو میانه شی راسره وشي د سرپناه د کینیان د بچیان زنان یې کېنه انشاءالله بیا موږ څوک خپل ملک آباد وو نو راغلي یو دغه ملک لپاره تواسه سرم پر قربانه و راغلي د ملک لپاره. راستنه شوي کسان وایي په ټول ژوند کې دومره تکلیف نه دی ورباندې راغلی لکه په دې څو ورځو کې، ځکه له هغه سیمو څخه په زور شړل شوي چیرې چې یې 4 لسیزې تېرې کړې وې. د دوی په وینا له مجبورۍ څخه یې وطن پرېښی و او په پاکستان کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ وه چې بالاخره په زور او ظلم له دغه هیواده راوایستل سوه. دا 14 کاله موږ خپل کور نه دی لیدلی چې زموږ کور به څنګه یوه مینه په فراه کې لرو په بلابلک ولسوالۍ شیوان کې چې هغه به خدای خبر چې اوس به څنګه جوړه به یې به که بلا نه یې نو دغه موږ غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي، موږ هېڅ نه لرو. د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنېدونکي افغانان اکثره د نورو ولایتونو اوسېدونکي دي او کم شمېر د کندهار او هلمند اوسېدونکي هم پکښې شته. راستنه شوي افغانان تر هغه وخته په کندهار ښار کې پاتېږي تر څو دوی ته ځانګړې شوي مرستې ورسره کېږي. خو هغه کسان چې هیڅ ځمکه او کور نه لري هغوی په لنډمهالو کمپونو کې شپې سبا کوي.